له میسکاله تر دې حاله 14مه برخه. وای ته دې په خیر راشې. دا دی ما هم د دوسره کې بلور حرکت وکړ. ای لیاقته زه لا تر اوسه کور کې یم. حرکت مه کوه کنه. تقریبا 2 ساعته لاره ده. اوس به نو څه وکړې؟ نه نه زه ولاړم. ته راځه. د بې صبرۍ سرحد مات کړه. سمه ده لیاقته. زه دوسره کې ته ورسېدم پاڼې. سمه ده جان مې. زه هم موټر کې یم. سمه ده. زه یو دوکان سره د ماسک اخیستلو لپاره ولاړ وم. لا پیسې مې نه وې اخیستې چې یوه دنګه ځوانه له موټر نه راښکته شوه. ماشوم یې له لاس نیولی و. ایخوا او دېخوا یې ورخطا کتل. ما شمېره وکې کړه. تلیفون یې غوږ ته ویوړه. هلو. زه راورسېدم. ما په ورختایۍ سره وویلې ومې لیدې. ورنږدې شوم. په اشاره مې ورسره روغبړ وکړ. رکشا ته پورته شو. وروسته مې فکر شو چې رکشاوان ته خو مې پته نه ده ورکړې. په خندا شوم. رکشاوان ته مې ویلې چې ماما ګله ته مونږ چیرته وړې؟ رکشاوان هم مسکی شو. ځوانه زه هم خبر نه یم چې کوم ځای روان یو، خو ته راته پته ووایه. ته داسې ورخطا وې. ما هم پوښتنه ونه کړه. خو په هنداره کې مې چې درته وکته تاسې یو بل ته په سترګو کې بس داسې کته چې ما ته مو هم خپله ځواني را په یاد کړه. زړه مې ونه کړ چې مزاحمت درته وکړم. ماما ګله دا مې نامزاده ده. ملنګ جانواړ سره یو ډاکټر دی. رسول صحت نومیږي. هغې ته روان یو. سمه ده که د اباسین زنګ راغی. اباسین مې د ماشومتوب انډیوال او د ماما زوی دی. په ژړغوني غږ یې راته وویلې اجل عامه روغتون ته راشه. هله ځان را ورسوه. موټر مو ټکر کړی دی. مور نیا او ورونه ټول په وینو رنګ یو. پښې مې ولړزېدې. پاڼې راته وویلې ولې څه وشول؟ هیڅ خبره نشته پاڼې. کاکا ته مې زنګ ووهه او له پېښې مې خبر ورکړ. زیاته مې کړه کاکا تاسو لاړ شئ. زه درپسې په ملنګ جان واټ کې په رکشا کې در روان یم. موږ هم له رکشا ښکته شو. د ډاکټر په لوري روان و. په ځینو ښکته تکاوي ته کته شو. نوم لیکونکي ویلي چې غرمه ده دلته تم شئ. اول به ستاسو نوم ولیکم چې ډاکټر صاحب مونځ او ډوډۍ تمامه کړه غږ به درته وکړم. بیرون راووتو. اوږده د لرګیو چوکۍ پرته وه. پرې کېناستېدو. ما پاڼې ته وخندل او زیاته مې کړه پښې دې ځمکې ته رسېږي. هغې برګه شوه. ویې ویل تا ته څنګه ښکارم دا وګوره. زه پاڅېدم. بهر راووتم. یو درجن کیلې مې راواخیستې. یوه مې سپینه کړه چراغ ته مې ورکړه او بله مې پاڼې ته ورکړه. پاڼې د یوې کیلې پوستکی 4 پارې کړ. لومړی یې خپله چک پې ولګاوه. بیا یې